سورة الحاقہ دا 9 سورت شو په نزول کې دا 8 نمبر سورت ده. د دې سورت ته تخفیف دعوه ده، تخفیف منکرین ته او دا اثبات قیامت. دا دو خبر دا ثابتې. الحاقه ملحقه، الحاقه مبتدا ده او ترتیب کوم دا مبتدا ده، دا ملحقه کې ما مبتدا ثانی او الحاقه دا خبر، دا مبتدا ثانی سره د خبر نه دا به ټول خبر د الحاقه لپاره. هغه مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه. وما ادراک کی ما یا استفهامیه ده مبتدا ده او ادراک فعل له هغه کې ضمیر دغه فاعل له کې مفعول اول. ما مبتدا الحاقه خبر، دا مبتدا سره خبر نه دا به مفعول ثانی شو د ادراک لپاره ماضی لپاره. فعل سره فاعل او سره مفعول اول نه سره مفعول ثانی نه دا چې ټول راځم د جمله کې اړه بشي دا به خبر شي دا او د وما چې کوم ما د غیر لپاره هغه ما سره د دې خبر نه دا به دمه مبتدا خبر شي دا جمله شله مخکې جمله باندې عطف شله نو دا ترکیب دی معنا په لحاظ باندې. الحاقه هغه افت یقیني راتلونکې، ملحقه سلوی دی یقیني افت راتلونکې. فما ادراک ملحقه او تاسو په اپته چې څه دی یقیني افت راتلونکې د ورځې د قیامت ته حق وای. د دې حقي ویلو سو وجدي یو خدا دا چې د دې راتل یقیني دي، په دې وجه باندې ورته وای حق ورته وای. دوی مدار چې دا چاله حق ورکړي د جنت او چاله حق ورکړي د دوزخ. دارنګه په دې کې یو حالت په چې یقیني سيزونه او کې واقع کیږي چې هغه حشر دې حساب دې کلی صراط دې دا سيزونه یقیني دي. نو د ساعت په وجه باندې څورته ویل کېږي حقا. درې معنی شولې. وما ادراک ما الحق او څه په کولې شي تعالی چې څه د یقیني افات راتونکي. کذبت ثمود ما عاد بالقارعه، نسبت درو کړو ثمودیان او عادیانو هغه افات او مصیبت تا چې وګونه ټندې او ټندې دا وګړه ټنګارو کوي رل تکاور کوي. فاما ثمود او ثمودیانو فوهلكوا بالطاغيه، نو هلاک شو په سخت چغه باندې. واما عاد هر عادیانو فوهلكوا بريح صرصر عاتيه، نو هلاک شو په کلی باندې صرصر تیزی عاتيه د حد نتیریدونکي. سخرها عليهم چې مقرر کړی شو په دوی باندې سبا لیالین دریش وشپې و ثمانیه ایام او اته ورځې حسومن پر لپسې. حسوم معنا پر لپسې او یا د وی خلیستونکي. فتر القوم فيها سرعا، نو لید بتا قوم پاره کې پړ مخې پراته کانو ماجاز نخن خاویه سبب دا تنی ویل کجوري ورډول شوی خاویه ورډېدلې او پریوتلې. کانهم گویا کې دوی اجاز نخن تنی د کجوري خاویتين ورډېدلې او پریوتلې. فهل ترى لهم من باقيه، ایا وینې تراغل پاره چوپات شوی. وجاء فرعون ومن قبله، هیڅوک پاتې نشو او راغی فرعون او هغه چې مخکې د فرعون والمؤتفقات او دارنګي هغه اړول شوی کړي دوی راتلو کړ په څه باندې بل خاطئات په غټه ګناه سره. فعصوا رسول ربهم، مخالفت وکړ د رسول خپل رب، هغه رسول چې الله دوی تر لګړو. فعصوا رسول ربهم، خلاف وکړ د رسول رب خپلنا. فاخذهم اخذ الرابيه، نو ونیول الله دوی لرا پنیول تاسو سره. ان لما تغلماو، الله فرمای بشک منګه کله چې د حد نه تیر شوی وو حملناکم ورته نکړی تاسو په شاګان د پلار تاسو کې دې موجوده وتوي. حملناکم فی اصلاب ابائکم، ما تاسو کوته کړی په شاګان د پلار کې چې حکم د نوح علیه السلام ته شوی. فی الجاریه فروانی کې شته کې لنجعلها لكم تذکرہ، دې لپاره چې وګورئ دا قصه تاسو لپاره یاداش. وتعیها وزن مایا، او یاد او ساتي دی واقع راغه وګونه یا ساتون کې چې دا واوي زې ولا ورچی که څنګه په یو یوار په بلی وباسي. فایزا نفخا فی الصور، کله چې کوکواله شپېلې کې نفخه واحده شپېلې وا توکیو. وحملت الارض والجبال، او پورته کړی شي ځمکه او غرونه. فدکتا دکتم واحده، وبټه کولې شي وبټه کولې شي پټه کولې یو سره یو گزار کې ولا ورک بیا وسندای. فیومئذ وقعت الواقعه،
پس په دا ورځ واقع بشي هغه واقع کېدونکې ورځ چې آفت د قیامت دی. وانشقت السماء او سری بشي اسمان وهي یومئذ واهیه نو دا اسمان به په دغه ورځ کمزوری وي. والملک على ارجائها او فرشتې هغه په اطرافو د دې باندې ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه او چت کړی به وي عرش طرف ته د دوی د پاسه په دغه ورځ باندې اتو فرشتو. ثمانیه چا معنا کړی اته اشخاص او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فرشتو حالات څه بیان کړی دي چې داغي د دې وخت د نرمۍ نه دی وی د دې اوږي پورې د 200 کالو مزل مسافت ته صرف د دې نه دی د وګونو در نرمۍ نه تر اوږي پورې داغي د 200 کالو مزل مسافت نو بدل نه سمې هغه حدیث او چا ویل د عبد الله بن عباس څنګه هوغه د ثمانیه معنا کې اساس صفونه نو پته نه لګي چې په سر کې څومره ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون فدغه ورځ به پیش کړی شي تاسو لا تخفى منكم خافيه نپټي تاسو نه هیڅ پټي دونکو فاما من اوتي كتابه بيمينه فساعتو چې ورکړی شاو تعامل نامه دا په خلاف تاغواني فيقولوا دبوي ها واخلي اقرأوا وللي كتابي على عمل نامه زما اجه کوم حالت نمبر واخلي ک نور څه راشي نمبر وګوري دغه چې به خپل عمل نامه څخه اني اواجبلي او کوشش کوي چې خپل ځان وګوري زمینی چې خپل یاده ځان وګوري اني اقامت خو به تقریر من شي دلته خو ځان وګوري حالت به هم کیږي اني ظننت اني ملاق حسابيا یقینا ذکیو ما دنیا کې یقین وکاو چې زه مخامخ کېدون کې هم د خپل حساب سره فهو فی عیشة راضیه نو دیبا پجون خوشحاله کی وی فی جنت عالیه فغه جنت وچت کی وی قطوف و آدانیه چې غنچکونه د میوې داغه باندې وی کلوا واشربوا وتولکی وخروا یسقی حنیئا خوشحاله سره بما اسلفتم فی الايام الخالیه فوجد هغه چې لګری تاسو عملونه په تیر شوی وختونه کې دنیا کې نیک اعمال کړي و هغه را لګری دي زه وسن مزه کوي واما من اوتی کتابه بشماله او هغه څوک چې ورپای شاله تعامل نامه دا په غفلت سره فیقول وایبا یا لیتنی لموت کتابیا هي افسوس چې څنګه خدا نتیجه راوته نه لم اوت کتابیا نو ورکړ شه ما تعامل نامه زما ولم ادما حسابیا او نه پوهیدلې چې سبب حساب زما دا شی بالکل په مې کې ونه امتحان سره نه وینا یا لیتا کانت القاضیه هي ارمان چې دا مرګ زماوه ختمون کې مال را په دې جوړ مرګ باندې شوی ختم شوی ابیا نه را پاتې ما اغنا عني مالیا هیڅ پیدا راکړه ما تمال زما هلاک عني سلطانیا لری شو هلاک شو غرق شو زمانہ هغه زور زما بچای زما او دارنګ غلبه زما په غریبانو باندې چې څنګه تر اخري کړلی هغه غریب وویل هغه فلان تبا هیڅ نشته الله فرمای حکم او خذوه وینسی فقلوه نغاره کې ورته توقرا چوي ثم الجحیم صلوا به دوزخ تور نواسی ثم فی سلسله به وتړي په زنجیرونو کې زرعها 70 ذراع چې وګدواله دا غیبه اویا غزوی فسلکو نظام کې دلته پاره کې انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا دیو ایمان نه درل خلی الله باندې په نور یقینو خلی الله یقین نو بالله العظیم فالله باندې شدل شان والا مخلوق نه غوښته اچاره زوره ور ذات ورته وسو هغه یې کړو او هغه ته فریاد نکاو ولا يحض على طعام المسكين او خلق نه تزول فقراء کول باندې مسکینانو ته بلکې داغه په خړل به څه کوي چیزی کولا کوشش وکاو چې دی وکړم فليأكله اليوم هاهنا حميم نشتر الفارنن پدې ځکه څو ګرم دوست ولا طعام النخرات الا من غسلين مگر داغه زخمونه د جهنم یانو بین زوی غسلين هغه د زخم نه چې کوم پی پراوزی لا ياكلوا الخاطئون نبخري غیر بغیر خطاکار فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا اقسم تشریما کو هغه لا اقسم بها د مواقع النجوم کې کړي وا فلا اقسم خبره د څنګه درکه تاسو خیال دې قسم کوم په تبانه چې تاسو ویني او په تبانه چې تاسو نه ویني
دا قسم په تور شاهد باندې دی. الله فرمای هغه چې تاسو وینئ هغه شاهد دی او چې تاسو نه وینئ هغه شاهد دی. پس خبره انه لقول رسول کریم، یقینا دا قرآن پیغام دی دا عزیز اتمان جبرئیل امین هغه راوړی دی. وما هو بقول شاعر، او نه دا وینا د شاعر. قلیلا ما تؤمنون، ډېر لږ تاسو ایمان راوړئ. ولا بقول کاهن، او نه دا خبرې توریتی دي چې هغه دعوې د غیب کوي، د علم غیب کوي، دا هغه هم نه دي. قلیلا ما تذکرون، ډېر لږ تاسو پند اخلئ چې دې تاسو ته کاهن وایي او دا قرآن ته کهانت وایي. تنزیل من رب العالمین، نازل کړی شوی دی د رب د مخلوقات نه. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، کچېرې جوړه کړي په ما باندې دا پیغمبر، ولو تقول کچېرته جوړه کړي دا پیغمبر علینا په موږ باندې بعض الاقاویل، ځینې خبرې چې ما نه ویلې او ډېر راپسې وتړي. لاخذنا منه بالیمین، نو خامخا پرې به کما د ده نه خلاص. دا بالیمین کې بعد دا ظاهره کړه، واخذنا من په معنا د قطع کړه واخته. یو معنا دا ده لاخذنا منه بالیمین، نو خامخا قطع کو موږ د نه خلاص. ثم لقطعنا منه الوتين، بیا پرې کو دا غنا هغه رګ د سټو د مړی رکھو ټوي دا بچنه پرې کوم. دویم لاخذنا منه بالیمین، نو خامخا کو بني سود لرا په خلاص باندې د خلاص. ثم لقطعنا منه الوتين، بیا پرې کو دا غنا هغه رګ د مړی هغه پرې کوم. فما منكم من احد، پس نبوي تاسو نه هیڅ یو کس عنه ددنا حاجزين، عنه دلرا حاجزين بچون کی. وانه لتذکرتون، او یقینا دا قرآن یاداشت للمتقین پر تقوا والاو. وانا لنعلم ان منكم مكذبين، او یقینا من کفت او خبری یقینا بعد تاسو نه تکذیب کوونکی دي. وانه لحسن علی الکافرین، او یقینا دا باب سوزی په دوانه په کافرانو باندې دا انکار او دا تکذیب دا وجه په افسوس سبب ګرځي. وانه لحق اليقین، او یقینا دا قرآن فوق یقینی دی. فسبح باسم ربک العظیم، پاکی بیانوا د نوم در رب ستا چې ډېر لوی دی. العظیم دل نشان دی والا دی.